زمونږ په دې معاشره کې که وګورئ ګریپ منټیلیټي ده. ګورئ یو انسان چې کله کامیابېږي د بل انسان یې کامیابۍ ته چې دی نو نه پرېږدي. په دې کې به چې دی نو موږ یو مثال ورکړو. که تاسو وګورئ یو جوله چې دی نو هغه تاسو راواخلئ هغه اوبو ته ور واچوئ. چې کله هغه تاسو اوبو ته ور واچوئ هغه به بالکل چې دی نو د هغه اوبو نه چې دی نو راوخیږي او ډېر زر به په کم ټایم کې راوخیږي. او که تاسو دوه جولاګان چې دی نو هغه اوبو ته ور واچوئ په یو باټۍ کې اوبه راغستې وي هغه جولاګان چې دی نو دواړه به نشي راختلی. ځکه چې کله یو راخیږي او بل به چې دی نو بېرته هغه رانیسي هغه به ګریپ کوي هغه به واپس چې دی نو اوبو ته ورچوي. داسې زموږ په دې معاشره کې هم داسې دي چې یو انسان چې دی نو هغه کله کامیابېږي هغه سکسسفول کېږي هغه مخکې ځي په زندګۍ کې. موږ کوشش کوو چې دا موږ بېرته چې دی نو خپې نه راونیسو او دا موږ چې دی نو د دې نه کامیابي ختمه شي او دا موږ د کامیابۍ نه چې دی نو موږ راونیسو چې دا چېرته کامیاب نه شي په زندګۍ کې. موږ وایو چې که نه چې دا زموږ سلیو وي زموږ غلام وي دا انسان دا موږ ته محتاجه وي دا چېرته په زندګۍ کې مخې ته لا نړی دی چېرته خپله زندګۍ کې کامیاب نه شوی. زموږ په معاشره کې دا موجود دي خاص کر زموږ په پښتنو کې موجود دي چې زه بل انسان له زه سپورټ ورکړم که نه چې دا مخکې لاړ شي. که دا چېرته مخکې لاړ شي کامیاب شي نو ما ته به ضرورت نه وي ما ته به محتاج نه وي. زموږ په معاشره کې داسې ضرور موجود دی که تاسو سوچ هم نشئ کولی. که موږ غواړو که نه چې یو کس چې دی نو هغه په 15 منټه کې موږ کامیابولی شو موږ وایو چې میغیه چې دا په میاشت کې هم کامیاب نه شي. خو کامیابي خو چې دی نو میلاویږي که ته یې سپورټ کوې او که نه کوې یو انسان که ته یو انسان له چې دی نو سهاره ورکړې او که ور نه کړې الله پاک چې دی نو هغه خامخا به کامیابۍ سختې خو په انسان باندې خامخا راځي. خو دا ګریپ منټیلیټي چې دی نو په موږ کې ډېره زیاته موجود ده چې موږ یو انسان چې دی نو هغه کامیابۍ ته نږدې شي بالکل چې دی نو هغه موږ بېرته راواچوو موږ وایو چې دا کامیاب نه شي. خو موږ چې دی نو هار به بالکل نه منئ که نه ټرای به کوئ ټرای اګین بالکل به تاسو هار نه منئ همیشه به یاد ساتئ بار بار به تاسو خپل کوشش کوئ هله په زندګۍ کې تاسو سکسسفول کېږئ. که تاسو څومره غټ خلک وګورئ هغه کامیاب شوي دي ځکه چې غټ خلک کامیاب شوي دي. او یا چې پیسه کامیابي ته نه وایي کامیابي هغه ته وایي که نه چې ته یو څیز وکړې خپل کاروبار دی او په هغې کې ته مخکې روان یې ته بیا هم سټرګل کوې. داسې نه چې ته کاروبار سټارټ کړې په هغه کې به چې دی نو ته بس کامیاب شوې محدود وې بیا به محدود نه وې ته به یو کاروبار سټارټ کړې بیا بل نو ته به په زندګۍ کې هله چې دی نو هغه مخکې ځې. خو زمونږ هسې ما عام طور باندې پښتنو ته سوچ وکړو نو په موږ کې ګریپ منټیلیټي ډېره موجود ده. ګریپ منټیلیټي چې دی نو په موږ کې موجود ده موږ یو انسان سکسس ته نه پرېږدو موږ انسان کامیابۍ ته نه پرېږدو ولې چې موږ وایو چې دا کامیاب شي بله ورځ به چې دی دې ما ته ضرورت نه وي. مین خبره داسې ده زمونږ په پښتنو کې داسې ده که نه موږ د یو بل نه جلیس کېږو موږ وایو چې دا کامیاب نه شوی دا موږ راواچولی. خو بالکل دا د ذهن نه وباسئ کامیابي چې دی نو هغه په محنت باندې ده. ګوره چې بار بار محنت کې دا به چې دی نو بالکل به ته کامیابۍ ته ضرور رسي. خو هسې زه د خپل پښتنو ته وګورم که نه سپورټ لا پرېږده ګریپ منټیلیټي پکې موجود ده چې یو انسان چې دی نو کامیابۍ ته نه پرېږدي په یوه طریقه به چې دی نو تا راهچئ قسمه قسم حربې به استعمالوي ستا زندګۍ باندې چې دی نو ستا زندګۍ به ډسټرای کوي ستا به مکمل طور باندې زندګي ډسټرای کوي هارټ کوي به تا ته به په زندګۍ کې خامخا څه نقصان رسوي. په دې ویډیو باره کې تاسو څه وایاست موټیویشنل ویډیو مې جوړه کړه او ګریپ منټیلیټي د ځان نه وباسئ همیشه چې دی نو ګریپ منټیلیټي زموږ زندګي تباه او برباد کړله. موږ ټولو پښتنو چې دی نو ګریپ منټیلیټي د وجې نه چې دی نو موږ تباه او برباد شو موږ چې دی نو په خپله هم تباه او برباد یو نور چې دی نو هم تباه